بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. په خوب کې د والدو تعبیر څه دی؟ نن په دې خبره کوو چې تاسو دا غواړئ چې تاسو ته د تعبیر جواب ملاو شي نو مکمل ویډیو ګورئ. اکثر کسان داسې جنې مې ویډیو ګوري او بیا تاسو کې چې ما خو خواب داسې لیدل نو چې تاسو مکمل ویډیو ګورئ نو تاسو چې کوم جواب دی هغه په دې مکمل ویډیو کې تاسو ته ملاو شي. ځکه چې په خوب لیدو کې بیا مختلف حالتونه وي، د مختلف حالتونو په وجه باندې د دې تعبیر هم بیا مختلف وي. بهرحال په خوب کې مطلقاً والدو د انتهایی بابرکت خوب دی، دا په مال او دولت کې د اضافي علامت ته، دغه شانتي د نعمتونو ملاویدو علامت ته، اور دغه شانتي د رزق د فراوانی علامت ته. لیکن کچری تاسو غواوین او دا غوا انتهایی کمزوري غواوی، بالکل کمزوري غواوی ډوکی ښکاروي نو دا خوب لږ خطرناک دی. دا د پورا کال چې کوم راروان کال له د هغې په حواله سره تاسو ته یو علامت ظاهره چې تاسو راروان کال به په تنګدستي کې وي، مالی حواله سره به تاسو ته پریشانی وي او دغه شانتي تنګدستي وغیره به وي. بهرحال په کار دغه چې په دغه باندې تاسو صدقه او خیراتو کې کچری تاسو بالکل کمزوري لاغر غوا وینئ نو دا یقیني طور پر د مالی حواله سره د پریشانی علامت ته اور د رزق د تنګي علامت ته. او کچری تاسو صدقه او خیرات وغیره وکئ نو الصدقه ترد البلاء، صدقه چې کوم دی روان چې څومره مصیبتونه دي هغه ختموي. دغه شانتي په خوب کې کچری تاسو د غوا پی لشي یا د غوا پی سکي نو دا انتهایی بابرکت خواب دی. دا چې کوم دی روحاني حواله سره د دې ډیره غټه چې کوم علامت دی هغه ته ظاهري چې روحاني حواله سره تاسو بزرګي تاسو ته ملاوي دي شي، یعنی دا د بزرګي ملاوي دو علامت دی. او دغه شانتي د مال او دولت او دغه شانتي د رزق د فراوانی هم علامت دی. دغه شانتي په خوب کې تاسو کچري د غوښه وینئ یا د غوښه خورئ نو دا هم انتهایی بابرکت خوب دی. یعنی په دې خوب په ذریعہ باندې دا علامت ظاهري چې تاسو ته وافر مقدار کې چې کوم دی حلال او مال او دولت او رزق ملاوي دي شي نو دا د هغې علامت دی او د نعمتونو ملاویدو علامت دی. دغه شانتي په خوب کې چې تاسو وینئ چې غوا تاسو سره خبرې کوي نو دا هم بابرکت خوب دی. یعنی دا هم د فائدې ملاویدو علامت ته، مالی حواله سره چې کوم فراوانی د هغې علامت ته، د رزق د تنګي د خاتمي علامت ته اور د رزق د فراوانی علامت ته. او دغه شانتي په مال او دولت کې او په نعمتونو کې د اضافي علامت ته. دغه شانتي کې چې تاسو په خوب کې تاسو سره غوا جنگ کې تاسو سره جګړه کې تاسو پخکرو باندې وي وਹੀ نو دا یقیني طور پر لوگ خطرناک خواب دی. دا د دې علامت ته چې یو با اثر زنانه سره بس تاسو جګړه راځي او یقیني طور پر جنگ جګړه فساد دا یقیني طور پر د انسان لپاره د خطر علامت وي. نو کچری تاسو دا وینئ په خوب کې چې غوا تاسو سره جګړه کوي یا دا تاسو سره جنگ کې تاسو غوا سره جنگ کوي نو دا خطرناک خوب دی. د با اثر زنانه سره د جګړې علامت ته. نو بهرحال په دغه باندې تاسو ته صدقه او خیرات کول پکار دي. د دین علاوه کچری تاسو په خوب کې وینئ چې اچانک تاسو کورته غواره راغله، اچانک تاسو کورته غواره شي نو دا د اچانک خوشخبری ملاویدو علامت ته، د اچانک نفع ملاویدو علامت ته، او اچانک مال او دولت ملاویدو علامت ته. بهرحال دا هم انتهایی بابرکت خوب دی. بهرحال په خوب کې د والدو چې کوم تعبیر دی اکثر داسې وي چې خیر او برکت او مال او دولت ملاویدو علامت وي اور پریزه کې د فراوانی علامت وي. لیکن بعض صورتونو کې کچري تاسو خطرناک حالت کې وینئ، څنګه چې جنگ جګړه دا یا دغه شانتي کمزوري وینئ یا په خراب حالت کې وینئ نو دا د انسان د پاره لږ د پریشانی علامت وي، یعنی د تنګدستي وغیرہ مالی حواله سره د پریشانی علامت کې دي شي. بهرحال امید کوم چې دا په خوب کې د والدو په حواله سره د تعبیرات مو په سمجھ کې راغلي. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.